د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډ بازار جوړیدل د اسلامي امارت د مسؤلین له لوري د یو شمېر کوچنیو هټیوالو، پانګوالو او سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو ښه فرصت دی. همدارنګه یو شمېر هټیوال د پانګوالو د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګریزو توکو په اړه یو مهم ګام بولي. بازار مشترک بین افغانستان و ازبکستان و ما اینجا تولیدات وطنی خود را البته تولیدات دیگه بخار وطنی خود را عرضه کردیم و هم به فروش و هم به طور نمایش که به خاطر انکشاف صادرات وطنی خود برای کشورهای همسایه مثل ازبکستان و قزاقستان و جمهوری روسیه اینجا فعلا دوکان داریم. اینجا په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې د پیرود لپاره دغه بازار ته تللي دي له ځایي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې ښه زمینه برابره کړي ترڅو خلک له دې مشترک بازار څخه اغیزمنه ګټه پورته کړي. خواستیم که از این بازار مشترک یک دیدن بکنیم. بازار مشترک بین افغانستان و کشور ازبکستان است. ما امیدوار هستیم که یک آینده خوبی خواهد داشتیم و بیشتر تقاضا دارم که می صنعتکارای ما هم فرصت برشان مهیا شود، امکانات برشان مهیا شود که بتونیم ما هم در صف از اینا همین کالاهای خود ما را معرضه کنیم، به نمایش بگذاریم. باید یادونه وشي چې ګډ بازار د افغانستان او ازبکستان ترمنځ نړیوال سوداګریز مرکز دی چې پانګوال او صنعتکاران کولی شي په دې برخه کې له رامنځته شویو فرصتونو څخه ښه ګټه واخلي.